السلام علیکم. زمونږ تیره ویډیو چې وه نو په هغې کې مونږ د دې چپټر 2 دا کی پوینټس چې د هغې پورې مونږ ویلو او نننۍ ویډیو چې زمونږ د نو هغې کې به مونږ کوو د چپټر 2 ایکسرسایز. نو راځئ چې خپل دا ویډیو سټارټ کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نو په دې کې وای ټیک ټرو د کریکټ انسر په ایکسرسایز کې زموږ سره لاولنی کوېسچن دا دی ټیک ټرو د کریکټ انسر مطلب په دې صحیح کم اپشن چې پکې ستاسو په هغې باندې تاسو ټیک نشان ولګوئ. د دې نه مخکې دا سرکلې چې دي دا الریډي دغه شوي دي چاپېره شوي دي. وایي مشرومز بلانګ ټو ویچ ګروپ اف مایکرو ارګانیزم. مشرومز چې دي خریړي هغه د کم مایکرو ارګانیزم د ګروپ سره تعلق ساتي. کم خوردبیني جاندارو د ګروپ سره د ټولګي سره هغو تعلق ساتي. نو مشروم چونکې خریړي موږ ته پته چې خریړي د وایرس بکټیریا او د پروټوزوا سره تعلق نه ساتي، فنجای سره تعلق ساتي. نو فنجای چې دی فنجای په ټیک نشان ولګو. صحیح ده. بیا دی وایي 2 نمبر وات از د کاز اف د پولیو ډیزیز. د پولیو ډیزیز چې کوم دی پولیو بیماری چې دا پولیو مرض چې دی د هغې وجه صحیح مطلب هغه د پنجای د لاسه لګي پروټوزوا د لاسه لګي. صحیح ده. پروټوزوا دی، وایرس دی، بیا پنجای دی او بکټیریا دی. نو دا په دې څلورو اړو کې د چا د لاسه لګي مطلب کم یو د دې ذمہ دار دی د دې د لګېدو. نو هغه دی وایرس. پولیو وایرس چې دی د هغې د لاسه پولیو ډیزیز چې دا کاز کېږي. نو دلته کې موږ وایرس ته به ټیک نشان ولګو. بیا نمبر 3 دی پینیسیلیم از ان ایگزامپل اف ویچ ګروپ. پینیسیلیم چې د کم ګروپ ایگزامپل دی، مثال دی. صحیح ده. نو پینیسیلیم چونکې هغه انټي بایوټیک میډیسن دی. صحیح ده. او دا ډیرایو شوي دي د چا نه؟ د فنجای نه. صحیح ده. دا فرست ډیرایو شوي دي د فنجای نه. نو دلته کې به موږ فنجای ته چې دی نو ټیک نشان ولګو ځکه چې دا د دې ګروپ یو ایگزامپل دی. صحیح ده. دا په دې درې واړو کې په دې وایرس بکټیریا او پروټوزوا کې دا نه راځي. بیا څلورم نمبر کې وایي د فود از کنټامینیټډ ډیو ټو د پریزنس اف ډیش ان د انوایرمنټ. خوراک چې دی دا د چا په موجودګۍ سره په ماحول کې د چا په موجودګۍ سره خوراک کې دا ګنده کېږي. نو اے نمبر دی مویسچر، بی نمبر دی مایکرو ارګانیزمز او سی نمبر دی ایر او ډي نمبر دی هیټ. مطلب هوا، نمی یا حرارت یا مایکرو ارګانیزم. د دې خوراک د ګنده کولو ذمہ دار چې دی نه هغه څوک دی؟ نو مویسچر او مایکرو ارګانیزم چې دی په دې کې راځي مایکرو ارګانیزم ځکه چې که تاسو دلته کې وګورئ مویسچر او هیټ چې دی د دې سره هغه کنټامینیشن ریټ چې دی سیوا کېږي. مطلب دا هم د دیو په وجه باندې کنټامینیشن ریټ مطلب خوراک څخه کېدل چې دی د هغې رفتار چې دی تیزی زیات تر که تاسو خیال کړی نو په د وینټر په نسبت سره هغه په سمر کې د هغې کنټامینیشن ریټ سیوا ځکه زر خوراک څخه کېږي، د خوراک سیزونه چې دی زر خرابېږي. نو ځکه چې په ماحول کې ګرمي صحیح ده او نمی پکې صحیح ده. خو په اصل کې دا مین وجه چې ده نو په ماحول کې موجودګي د مایکرو ارګانیزم ده چې مایکرو ارګانیزم ته تل لرکې نو په دې دواړو باندې دا بیا خوراک نشي ګنده کولی. نو په دې کې زموږ سره صحیح اپشن چې دی هغه دی مایکرو ارګانیزمز. بیا 5 نمبر کې وایي په لاست کې وایي ویچ ون اف د فالوینګ از ناٹ ا مایکرو ارګانیزم. وایي په دې لاندینو کې کم یو مایکرو ارګانیزم نه دی چې هغه ته موږ مایکرو ارګانیزم نشو ویلی. مطلب دا چې هغه موږ په مایکروسکوپ باندې نه سې کوو بلکې هغه موږ داسې هم لیدی شو. نو هغه بکټیریا چې دی، وایرس چې دی، پروټوز، دا خو موږ مطلب دا مایکرو ارګانیزم موږ دغه باندې سې کوو په مایکروسکوپ باندې. خو په دې کې اینډ چې دی میږی یو داسې ارګانیزم دی چې دته موږ مایکرو ارګانیزم نشو ویلی ځکه چې دا مایکرو نه دی، دا ارګانیزم دی، جاندار څیز خو دی خو مایکرو نه دی. ولې چې دی موږ په مایکروسکوپ نه سې کوو، دی موږ په هسې سترګو باندې هم چې دی نو دی لیدی شو. بیا لاندې دي په نمبر 2 کې وایي رایټ شارټ انسرز. د دې سوالاتو لنډ جوابونه چې دي نو هغه تاسو ولیکئ. صحیح ده. لاولنی دی what is a pathogen, how does it enter in the bodies of organisms. وایي پیتوجن څه شی دی او دا د یو د جاندار سیزونو یا د ارګانیزمز جسمونو ته څنګه داخليږي. صحیح ده. نو پیتوجن چې دی دا خو ډیزیز کازینګ وایرس دی یا بکټیریا دی، یو مایکرو ارګانیزم دی خو چې هغه یو هیلدي کس چې دی یا یو هیلدي ارګانیزم چې دی هغه ناجوړه کوي، هغه بیماری. نو دغه مایکرو ارګانیزم چې دی کم ډیزیز کازینګ دی. صحیح ده. نو دې ته وایي پیتوجن. او دا جسم ته څنګه داخليږي د جاندار سیزونو د هغې خو مختلف سورسز دي. مطلب دا چې هغه مطلب د هوا نه هم راتلی شي یا مطلب موږ بریدینګ کوو یا موږ د هغې مختلف دغه دي که نه، یا په ډایرکټ کانټیکټ سره. صحیح ده. یا د انیمل په دغه باندې مطلب یو ماشه یو بیمار کس وچیږي او بیا راشي یو هیلدي کس وچیږي، نو دغه مایکرو ارګانیزم چې کوم دا پیتوجن چې دا راوړی شو د دې روغ کس جسم ته چې دا داخل شي یا د خوراک په ذریعه یو کم مریض دی دغه سره موږ کلوز کانټیکټ وساتو یا دغه سیزونه استعمال کوو. مختلفې ذریعې دي او په دغې باندې هغه چې دی نو زموږ جسم ته دا
داخلېدی شي. یا موږ لاس چې دی نو هغه خپل سترګو له خولې له بار بار وړو پوزې له، نو دا هم داسې پوینټس دي چې په دې باندې مایکرو ارګانیزم جسم ته دننه داخلېږي. صحیح ده. بیا 2 نمبر دی why are some bacteria and fungi called decomposers. ولې بعضې بکټیریا او فنجای ته موږ ډیکمپوزرز وایو؟ ولې دوی ته ډیکمپوزرز وایو؟ مطلب د دې ریزن سره. نو د دې بیهایند ریزن چې دی هغه دا دی بکټیریا او فنجای، بعضې بکټیریا او فنجای ته موږ ډیکمپوزرز ځکه وایو چې دوی څه کوي؟ دوی ډیکمپوزیشن کوي. ډیکمپوزیشن مطلب دا چې کوم ډیډ باډیز اف پلانټس اینډ انیملز چې دي د مړه جسمونه د بوټو یا د ځناورو، صحیح ده، نو دوی څه کوي؟ دوی هغه ډیکمپوز کوي. مطلب دا چې دا کم کمپلیکس مالیکیولز چې دي هغه ماتي سمپل میټر. صحیح ده. دغه عمل ته ډیکمپوزیشن وایي، کم د ورستېدو د عمل چې دی. نو ځکه دې بکټیریا او فنجای ته موږ څه وایو؟ ډیکمپوزرز. ځکه دا کار دی کوي، دې ته ډیکمپوزرز وایي. بیا 3 نمبر دی رایټ ټو بینیفټس اینډ ټو هارمفul افیکټس اف بکټیریا. د بکټیریا 2 فایدې او 2 نقصانات چې دی دا ولیکئ. نو چونکې بکټیریا کې بعض بکټیریا داسې دي چې هغه بینیفیشل دي او بعض بکټیریا داسې دي چې هغه هارمفul دي، ډیزیز کازینګ بکټیریا دي. صحیح ده. نو د دې 2 بینیفټس خو موږ دا ولیکو یاره چې دا ډیکمپوزیشن چې دی، دوی چې دا ډیکمپوزیشن کوي نو دا هم د انوایرمنټ د دوی نه ډېره یو غټه یو فایده ده. صحیح ده. یا کم هغه د فیکټریز یا کم هاسپټل د هغونه چې کم هغه ګنده اوبه هغو راایستلي په هغې کې چې کم ډیکمپوزیشن د بکټیریا په وجه باندې کېږي چې یاره دا د میرین لایف دپاره دا کم نقصان دی جوړ شي. نو دغه څیزونه د چا په وجه باندې پکې هغو ډیکمپوز کوي، کم خطرناک میټیریلز چې پکې په دې اوبو کې دا په بکټیریا په وجه باندې هغو ډیکمپوز کوي. نو دا هم یو فایده شوه. بله فایده دا ده چې یاره د دې په وجه باندې مختلف د خوراک څیزونه لکه ماسته شو یا روټۍ ډبل روټۍ وغیره هغه هم د بکټیریا د هیلپ نه بغیر، د دوی د هغه کنټریبیوشن نه بغیر چې دی نو هغه نشي تیارېدی. په هغې کې هم د دوی یو رول دی. صحیح ده. داسې پیدې ډېرې دي. صحیح ده. مطلب خو تاسو پکې وایي 2 ولیکئ. بیا 2 نقصانات. نو نقصانات یې خو دا دي چې مختلفې بیماریانې چې دی نو هغه کاز کوي. د دې په وجه باندې مختلف سکن ډیزیزز شو. صحیح ده. یا نور داسې بیماریانې شي نو هغه کاز کېږي. صحیح ده. او بل نقصان یې دا دی چې د خوراک کم سیزونه چې دي نو څنګه چې دلته کې دا فایده چې دي د خوراک په سیزونو کې په تیارولو کې مدد کوي، خو دلته کې دي نقصان بل دا دی چې دي د خوراک سیزونه څښا کوي هم. صحیح ده. نو دغه هغه فایدې او نقصانات تاسو 2 په دې کې ولیکئ. صحیح ده. بیا د 4 نمبر کوېسچن کوي how does the microorganism yeast work to soften and rise the flour. وایي څنګه مایکرو ارګانیزم yeast چې دی کنه خمیر، دا یو مایکرو ارګانیزم د مایکروب دی، د څنګه کار کوي چې د په وجه باندې دا وړه نرمي او په دې کې دا ډو چې دی دا پکې رایز کېږي، لکه موږ چې څنګه وړه واغږو دا چې دا پړسېږي. صحیح ده. نو دا د څه کار کوي، څه داسې عمل کوي چې د هغې په وجه باندې وړه چې دی نو هغه نرم همي او په هغې کې ډو رایز کېږي. نو یست چې دی خمیر. صحیح ده. په دې کې ډو ځکه رایز کېږي چې یست چې دی دا مایکروب چې دی نو د مطلب فیډینګ کوي په هغه د دې نه په تېره ما خیال 2 ویډیو مخکې په هغه دغه کې موږ ویلو په سبق کې. صحیح ده. په زما خیال اکټیویټي وه پای کې چې ډو ځکه رایز کېږي چې فیډینګ دی په شوګر باندې کوي او د هغې په نتیجه کې په ریزلټ کې 2 څیزونه چې دی نو هغه زموږ سره دغه کېږي جوړیږي. یو CO2 دی او یو ایتانول دی. نو دا CO2 چې دی اصل کې په د ساپننګ او د ډو د رایزنګ چې دی نو دا د CO2 په وجه باندې کېږي او ایتانول چې دی خو د بیکینګ په ټایم کې چې دی نو هغه بیا دغه شي ویپرایز شي، هغه ته بخاراتو ته چینج شي، هغه ته لر شي. صحیح ده. نو دغه CO2 چې دی دا د دې وجه ده د دې ډو د رایز کېدو د ساپننګ. صحیح ده. بیا په دې کې وی نمبر چې دی 5 نمبر دا دی how does a mosquito transmit disease. یو ماشه چې دی وایي دی بیماری څنګه منتقل کوي، بیماری دی په څه طریقه باندې چې دی نو هغه وړي. صحیح ده. نو ماشه چې دی چونکې دی بلډ سکینګ کوي. صحیح ده. نو دی چې کله یو پیشنټ چې دی هغه دی کله وچیږي. صحیح ده. نو دی هغه پیتوجن چې دی هغه د ځان سره دی راوړي او کله چې بیا دی یو هیلدي کس چې دی یو روغ کس دی یو صحتمند کس چې دی کله دی هغه وچیږي نو دی د هغه بیماری پیتوجن راوړي او هغه ته یې په دې طریقه باندې ټرانسمیټ کړي. نو دا د ماسکیټو هغه ټرانسمیشن دی، ډیزیز ټرانسمیشن دی په دې طریقه باندې کوي. صحیح ده. بیا په دې پسې دی 3 نمبر دی کنسټرکټیو ریسپانس کوېسچنز. کنسټرکټیو ریسپانس کوېسچنز او ورپسې بیا پیج 31 32 چې دي
نو دا به انشاءالله خپل په بل ویډیو کې کور کو. دا ویډیو چې دا ډېر زیات اوږدېږي بیا تاسو هم بور کېږئ. د راروانې ویډیو پورې تاسو سپارم په لوی الله او د الله په امان.